Bismillahirrahmanirrahim. Brothers نن ازو مایکروسافت ایکسل اوپن کوو او په ورکبوک ورشیټ کالم سیلز باندې خبره کوو. نو تیر کلاس کې موږ تاسو مایکروسافت ایکسل انټروډکشن کړو او ایکسل باندې پوهیدلو چې مایکروسافت ایکسل څه ته ویل کیږي، د مایکروسافت ایکسل ایکسټنشن څه ده. نو چې کله تاسو برادرز د ایکسل پروګرام اوپن کړئ، لومړی تاسو سره څه راځي؟ بلینک ورکبوک، په دې باندې به کلیک واخلو. نو برادرز لومړی راځو باید موږ تاسو ورکبوک وپېژنو چې ورکبوک څه ته ویل کیږي. ورکبوک is the collection of sheets. brothers د شیټونو مجموعې ته څه ویل کیږي؟ ورکبوک ورته ویل کیږي. چې کله تاسو یو ورکبوک اوپن کړئ، په دې کې تاسو مختلف شیټس ډیفرنٹ شیټس اډ کولی شئ، لکه شیټ 1 2 3 4. دا موږ سره اصل کې څه دي برادرز؟ شیټس دي. یعنی ان ا سنگل ورکبوک موږ تاسو کولی شو چې in a single workbook we can add 255 sheets. په یو سنگل ورکبوک کې موږ تاسو برادر څومره شیټس اډ کولی شو؟ 255 شیټس موږ تاسو اډ کولی شو. یعنی ورکبوک چې تاسو کله د ایکسل صفحه خلاصه کړئ او د بلینک ورکبوک باندې کلیک واخلئ، this is called ورکبوک. دا موږ تاسو چې کله کار کوو، دا اوس یو سنگل شیټ ده. نو په یو ورکبوک کې موږ تاسو 255 شیټس اډ کولی شو. که تاسو فایل ته راشئ، بیا آپشنز ته راشئ او آپشنز کې د جنرال ټیب کې تاسو کلیک واخلئ، بیا دلته تاسو ګورئ انکلود دیس مینی شیټس. بای ډیفالت ما سره څو دي؟ یو شیټ ده. نو تاسو کولی شئ دغه ویلیو تر 255 پورې څنګه کوئ؟ وغځوئ. انټر ا هول نمبر فرام 1 to 255. یعنی 255 شیټس موږ په یو ورکبوک کې اډ کولی شو. بای ډیفالت ما سره یو ورکبوک راځي. کته دا ویلیو 15 کې او بیا اوکې پریس کې، سبا ورسته ورکبوک اوپن کوي او نه وي، نو بای ډیفالت به تاسو سره څو شیټس راځي؟ 15 شیټس به راځي. یا ته بیټ دغه ویلیو غواړې 1 ته راولې، نو فایل ته راشه، آپشنز باندې کلیک واخله، جنرال ټیب کې تاسو ګورئ انکلود دیس مینی شیټس، دا بیټ ته 1 ته راوله او اوکې کا. نو تاسو سره باندې کې څه کېږي؟ کنټرول ان سره به زه ورکبوک واخلم، یو شیټ ما سره راځي. نو ورکبوک برادر څه ته ویل کېږي؟ دا د شیټس مجموعې ته ویل کېږي. اوس به خبره کوو چې شیټ څه ته ویل کېږي. صحیح ده؟ شیټ is the collection of rows in columns. د رو او کالم مجموعې ته څه ویل کېږي برادرز؟ شیټ ورته ویل کېږي. شیټ ته موږ تاسو اکټیو شیټ هم ویلی شو، الکترونیک شیټ، صحیح ده، سپریډ شیټ، دا ورته موږ تاسو ویلی شو. نو شیټ څه ته ویل کېږي برادرز؟ شیټ از د کلیکشن اف روز ان کالمز. د رو او کالم مجموعې ته څه ویل کېږي؟ شیټ ورته ویل کېږي. This is called row. دا 1 2 3 عدد چې لیکل شوي ته روز ویل کېږي. او دې ته څه ویل کېږي؟ کالمز ورته ویل کېږي. A B C D موږ سره اصل کې څه دي برادرز؟ دا موږ سره کالمز دي. نو شیټ ته موږ تاسو اکټیو شیټ، الکترونیک شیټ، سپریډ شیټ، دا ټرمز هم استعمالولی شو. د رو او د کالم مجموعې ته موږ تاسو څه وایو برادرز؟ شیټ ورته وایو. راځو رو پېژنو چې رو څه ته ویل کېږي. رو موږ تاسو داسې تعریف کوو چې د کلیکشن اف هوریزنټل سیلز، د کلیکشن اف سیلز is called row. د کلیکشن اف هوریزنټل سیلز او پوکي چې موږ سره څومره سیلز دي کلیکشن ته څه ویل کېږي؟ رو ورته ویل کېږي. سی فار ایگزامپل دا 11 نمبر رو ده، ما سره 12 درې، دا چې کوم زه انتخابوم دې ته څه ویل کېږي برادرز؟ دې ته روز ویل کېږي او دې ته کالمز ویل کېږي. دا اے بی سی چې پې لیکل شوي، کالمز څه ته ویل کېږي؟ نو کالمز موږ تاسو داسې تعریف کوو چې کالمز the collection of vertical cells. The collection of what? Vertical cells. Vertical cells is called what? Column. The collection of vertical cells is called what? Column. Brothers او مودي چې موږ سره کوم سیلز دي کلیکشن ته څه ویل کېږي؟ کالمز ورته ویل کېږي. رو خو مو پېژندله، لکه 1 2 3 دا موږ سره روز دي، A B C دا موږ سره څه دي برادرز؟ کالمز دي. اوس سوال دا ده چې په یو شیټ کې موږ تاسو سره څومره روز دي او څومره کالمز دي. In a single sheet we have
10,48,576 سیل روز وبخي په یو سنگل شیټ کې په یو شیټ کې موږ سره 10,48,514 دي روز دي او کالمز موږ سره څومره دي 14,304 موږ سره څه دي کالمز دي. ښه سیلز تعریف ته به ولا شو بیا به سیلز وپېژنو برادرز. نو سیلز موږ دا سری پوچی the crossing point between rows in columns is called cell. سیلز ته ویل کیږي برادرز د رو او د کالم ترمنځ چې کومه کراسینګ پوینټ راځي ته څه ویل کیږي سیلز ویل کیږي. لکه دا ما سره 8 نمبر کالم دی او 15 نمبر څه د موږ سره رو ده. نو دې ترمنځ دا کوم کراسینګ پوینټس راځي لکه دا وړي وړي کوډ چې تاسو کوم ښکاري دې تاسو ګریډ څه ویل کیږي برادرز دې ته سیلز ویل کیږي. ښه نو سوال دا ده چې په یو سنگل شیټ کې موږ سره بیا څومره سیلز وسی تاسو بل ته کلیک واخلئ روز برا واخلئ دا ملټیپلای کی د کالم سره تاسو سره به 6 لاسته راشي د سیلز هغه شمیره لاسته راشي is equal رو ملټیپلای with columns تاسو سره به څه لاسته راشي سیلز لاسته راشي. یعنی په یو سنگل شیټ کې موږ تاسو سره دومره د عادت چې تاسو ښکاري دومره سیلز دي. نو تاسو فکر وکړئ چې مایکروسافټ ایکسل دغه یو شیټ کې موږ سره څومره روز دي څومره کالمز دي او څومره سیلز دي. بیا په یو وربوک کې موږ تاسو څومره شیټس اډ کولی شو دا ډېر زیات پراخ شیټ ده صحیح ده. نو د روک د تاسو څومره دی 10,4,514 د کالم د تاسو څومره دی 14,304 سیلز موږ سره څومره دي دومره. سیل څنګه لاسته راځي سیل چې کله تاسو لاسته راوړئ برادرز تاسو به څه وکئ تاسو به راواخلئ رو به تاسو رو راواخلئ تاسو برادرز روز راواخلئ او دا ملټیپلای کړئ در سره د کالم سره تاسو سره به څه کېږي د سیل تعداد لاسته راځي. روز ملټیپلای کړئ د کالم سره تاسو سره به څه لاسته راځي د سیل تعداد لاسته راځي صحیح ده. نو یو څوک وایي چې آیا په رښتیا هم 10,48,514 روز دی او 14,304 کالمز دي موږ د څنګه معلومات وشي. نو کنټرول پلس ډاون ایرو کې چې کله تاسو پریس کوئ صحیح ده فار لاست رو وبخئ د لاست رو لپاره چې کله موږ زو هغه ګورو نو کنټرول پلس ډاون ایرو کې چې کله پریس کوو موږ سره به څه کېږي لاست نمبر دغه رئیس ورته وایي روز لاسته راځي هغه ته به موږ ځو ډاون ایرو کې ګورئ زه اوس کوم نمبر رو کې ولاړ یم فرست نمبر کنټرول ډاون ایرو کې چې کله پریس کوم کنټرول پلس ډاون ایرو کې وبخئ دلته زه راغلم ګورئ 10,48,514 موږ سره څه دي دا موږ سره روز دي. کنټرول اپ ایرو کې چې کله پریس کوئ تاسو پخواني رو ته وړي. ښه کنټرول پلس last column for last column که last column ته تاسو زینو څه به پریس کوئ کنټرول پلس رائټ ایرو کی چې کله تاسو پریس کوئ تاسو به چېرته راشي نمبر لاست کالم ته. نو کنټرول رائټ ایرو کی زه پریس کوم ایکس ای بي ډي دا ما سره د مایکروسافټ ایکسل لاست نمبر کالم دی. یا زه راځم زه وایم چې A B C D د کې زه نه پوهېږم چې لاست نمبر کالم ما سره کوم یو دی نو زه د لپاره به چېرته راځم فایل ته راځم فایل کې به آپشنز باندې کلیک اخلو په آپشنز کې دی فارمول جنرال ټیب نه لاندې څه دي موږ سره فارمولاس به د کلیک اخلو به در لاندې راځو موږ سره څه لیکلي دي R1 C1 ریفرنس سټایل دته به چک مار آن کو اوکې به کو اوس ګوره موږ سره د ABC په څه کنورټ شو په 1 2 3 4 باندې کنورټ شو. نو چې کله زه کنټرول رائټ ایرو کی پریس کوم زه چیرته راغلم نمبر لاست کالم ته راغلم چې هغه کالم ما سره 6 دی 14,300 او 4 که بیرته زه لومړي نمبر کالم ته راځم کنټرول رائټ ایرو کی به زه پریس کوم زه به چېرته راشم بیرته لومړي نمبر کالم ته راشم. یا تاسو دلته کلیک واخلئ دا لیفټ کلیک ضرور نیسئ تاسو معلوم شي چې روګانې څومره دي 10,48,514 موږ سره رو دي 14,304 کالمز دي په یو سنگل شیټ کې موږ تاسو سره او په یو وربوک کې موږ تاسو څومره شیټ اډ کولی شو 255 شیټس اډ کولی شو صحیح ده برادرز. نو تر دې ځای پورې که تاسو څه کوېشن وسي سوال وسي کومنټ کې ولیکئ زه درنه اجازت غواړم په مهربانه رب مو سپارم د الله په امان.